په دنیا کې هغه قومونو ترقی کړي کوم قومونو چې استاد ته عزت ورکړي. نن 5 اکتوبر یوم تکریم اساتذه په ټوله دنیا کې د استادانو عالمي ورځ مانځل کېږي. اشفاق احمد یوسفی لیکي چې زه په اټلی کې استاد وم، ټیچر وم، پروفیسر وم. یو ورځ ما د ټریفیک د قانون خلاف ورزي وکړه، نو زما چالان وشو، ما ته چالان کړ، زه جرمانه کړم. په خپل وخت باندې وای ما چالان جمع نه کو، جرمانه مې ادا نه کړه. نو په هغه کیس کې زه عدالت ته وغوښتلم. چې عدالت ته لاړم نو جج زمانه تپوس کوي چې تا ولې خپل چالان په وخت باندې نه دی جمع کړی، تا جرمانه ولې نه دی جمع کړی، د ټریفیک قانون خلاف ورزي دې کړی او چالان دې په وخت باندې نه دی جمع کړی. نو اشفاق احمد یوسفی وای ما ورته ویل جناب زه یو ټیچر یم، زه یو استاد یم، د مصروفیاتو د وجې ما ته وخت میلاو نه شو چې په وخت باندې ما جرمانه ډکه کړې وي، ما چالان ډک کړی وي. نو اشفاق احمد یوسفی لیکي چې د دې نه مخکې چې ما د خپل خبره سر ته رسولې وي، د خپل خبره مې پوره کړې وي، د جج زما خبره کټ کړه او سیده پاسېدو ودرېدو. ا ټیچر از ان د کوټ. تاسو یو استاد عدالت ته راوستی دی، استاد په عدالت کې ولاړ دی. نو چې د استاد د ټیچر دا نوم خلکو واورېدو، نو د جج سره هغه ټول خلک په احترام کې ماته پاڅېدل چې یو استاد راغلی دی او په عدالت کې ولاړ دی. نو بیا زما نه هغه جج معافي وغوښتله او زما چالانې ختم، زما جرمانې ختمه کړله. نو اشفاق احمد یوسفی لیکي چې ماته دغه ورځ نه د دې خلکو د ترقۍ راز معلوم، چې دې خلکو د ترقي ولې دومره کړي. دی اصل کې د استاد مقام پیژندلی دی، اصل کې استادانو ته مقام هغه عزت ورکړی کوم چې د هغې حقدار. نو په 5 اکتوبر ټیچر ډے یوم تکریم اساتذه په دې موقع باندې زه خپلو ټولو استادانو ته، که هغه زما د سکول استاد دی، که هغه زما د کالج ټیچر دی، که هغه زما د یونیورسټي ټیچر دی، که هغه زما د مدرسې استاد دی، هغه ټولو ته زه مینه او احترامات لرم. که تاسو ترقی کول غواړئ، تاسو مخکې تلل غواړئ، تاسو کامیابي غواړئ، د خپل استاد د خپل ټیچر زړه نه قدر وکړئ.